پاکستان ته وایم چې موږ افغانانو نه لرو قسم په خدای نن هم خرابو سبا هم خرابو دې کارونه تیر شه خپل مونږ ودس کوه موږ سره ځان مه وهه ګوره قسم په خدای خراب پښتون د عزت زمونږ جنگ په ننګ و قدر پښتون د عزت زمونږ جنگ پښتون ته وګورې مونږ چې کوم یو چاره باندې یرغل کړی هغه تاریخ معلوم دی برطانیان رانیولې تر اوسه او تر امریکا پورې چې څومره راغلي او هغوی ته مونږ خپله ماتې ورکړې ده او هغوی بیا دوباره مونږ ته تابع نه ده راغلي قانوني جنګ دا د جنګ چې روان دی دا په قانون کې ټولو نړیوالو نه دا غوښتنه چې ولې دا جنګ وشي ولې ولسونه او قومونه ولسونه او دا قبایلي خلک او دا ټول پښتانه او مسلمانان ولې تباه شي ټول دي که نه زه خپله تېر نظام سره تېر یم هم په دې ځای کې اوس دا روان یم جمهوریت وخت کې ما په سرحدات حکومت تقریبا 21 کاله په سرحدات کې وظیفه تېره کړې کنډک پنج کې سرحدي ځواک کې دا وظیفه کوله او سرحدي ځواک کې څه مصب وم بار بار بریدونه کوي که هغوی چېرته اټوم بم لري مونږ هم ولس لرو خلک لرو او انشاءالله دفاع به کوو ته د خپل هېواد څخه به دفاع کوو دا اوس هم مونږ دلته راغلي یو په دې خاطر که چېرته مونږ ته وویل شي چې ډیورنډ ته ځو ډایرکټ مونږ آماده یو ټول لاړ شو او دا ټول شاګردان دي حتی مونږ د افغانستان شاګردان هم راغلي دي او جګړې ته تیار دي چې د پاکستان په خلاف جګړه وکړي انتخابي نښه ده نه لکه څنګه انتخابي نښه ده دې کې بارود دی په پاکستان مې ورخوش کوو یعنې مطلب پاکستان ته وایي چې دې بشکې ټینګې نه ټینګې نه دي د بشکې ټینګې نه دي سلامونه لیدونکو ستړي مشئ جوړ په خیر دا د ننګرهار ورد مرکز جلال آباد ښار دی تاسو ګورو چې افغان ژوندي ولسونه د خپل حکومت په ملاتړ باندې راوتلي دي او همدارنګه د پاکستاني رژیم غندنه کوي او همدارنګه د خپل حکومت تر څنګ اوږه په اوږه ولاړ تاسو ګورئ دا ځوانان چې په احساساتو جذباتو سره روان دي نو لیدونکو تاسو هم راسره واوسېږئ دا خپرونه در باندې ګورم د خلکو پر راوتلو سره څوک بشکې په هوا جګوي او وایي چې پاکستان مرداباد نو راځئ کتونکو د خلکو دغه احساسات ګورو چې خلک څومره په جذبه کې دي او افغانان څومره په اتفاق او په یووالي سره دي همدارنګه زمونږ ټول افغانان چې دی انشاءالله د خپل هېواد د ساتنې لپاره عسکر دي نو راسره اوسېږئ د خپرونې کوربه سراج الدین پژواک هم د کیمرې برخې زلمی زه لملتیا کوم راځئ کتونکو خپرونه جریان لري بیا هم ښه راغلاست تاسو ګورئ د هېوادوالو احساسات ګورئ را روان دي او د ښار په بېلابېلو واټونو کې ګرځېږي او د خپل وطن
او همدارنګه د خپل سرتیرو د ملاتړ په خاطر باندې چیغې وهي نارې وهي نو که هر وخت دپاره موږ د وطن دپاره سره په اتفاق شو په اتحاد شو انشاءالله دغه وطن به الله د نړۍ سره سیال کړي نو دلته تاسو ګورئ چې د ښوونځیو زده کوونکو او همدارنګه د مدرسو زده کوونکي او همدارنګه عام ځوانان دلته روان دي او مطلب په جذبه کې دي اکا څنګه ستړی مه شې جوړې که کیمره راکېدلې ښه انشاءالله کلاري ده خیر مې ولیدې کوم ځای د چپیار ولسوالۍ نوم دې څه دی زاهد الله حالات ښه دي انشاءالله انشاءالله بیخي ښه دي د خلکو یووالی څنګه غړی دا د افغانستان د خپل افغانستان اسلامي امارت پر دپاره راوتي چې ملاتړ دپاره راوتي دي چې موږ دې څه ملاتړ د خپل افغانستان اسلامي امارت داسې ملاتړ کوو د خپل ځواکونو سره راوتي دا ټول د مکتب شاګردان دي البته د مکتب زده کوونکي هم پکې دي عام خلک هم پکې دي که نه کېدو ټول پکې دي انشاءالله د ملاتړ په حساب راوتي دي نو دښمن ته څه وایي د امت ته غاښمتونکي جواب ورکړو انشاءالله او که د زموږ د پوځ نه ورونه پاش موږ ورته ټول په سره وتي د خیر انشاءالله ورسره درېږو ورسره جنګېږو دلته هر یو افغان سرتېری دی ټول افغان سرتېري دي ټول دي که نه زه خپله تېر نظام سرتېری یم هم په دې ځای کې اوس دا روان یم جمهوریت وخت کې وې جمهوریت وخت کې ما په سرحدات د حکومت تقریبا 21 کاله په سرحدات کې وظیفه تېره کړې کنډک پنج کې سرحدي ځواک کې دا وظیفه کوله او سرحدي ځواک کې مسؤل وم 21 کاله مې وظیفه یې اوس دې ته په جذبه کې دلته راوتی یم د خپل نظام په ملاتړ باندې هم راوتلی لا دې نه ملاتړ راوتی یم ډېره مننه خوشحاله اوسه اکا جانه کور ودان مننه کور ودان لیدونکو سره اوسېږئ خلک د خلکو قوت د خلکو زور دومره زیات و چې هېڅوک هم ورته نشي ټینګېدلی خو خبر دا ده چې ولس څنګه راټول شي او همدارنګه څنګه خپل منځو سره اتفاق وکړي تر ټولو مهمه خبر دا ده چې کله ولس په اتفاق شو نو دا ولس ته بیا څوک ماتې نشي ورکولی او الحمدلله زموږ ټول افغانان د پاکستان په وړاندې باندې ټول یو دي که دلته د هر فکر سړی دی که د هر ژبې سړی دی خو د دښمن په وړاندې باندې ټول افغانان په یو اتفاق دي لیدونکو تاسو هم راسره اوسېږئ خپرونه جریان لري دا د خپرونې ځینې شاوټونه سره تعقیب کړئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست جلال آباد ښار دی دلته د هرې ولسوالۍ او همدارنګه د هرې قریې نه مشران کشران راوتلي دي د خپل امنیتي ځواکونو ملاتړ په خاطر باندې او همدارنګه د پاکستان د بریدونو د غندنې په خاطر باندې دا مشران تاسو ګورئ زما شاله چې کوم شملول ولاړ دي دا د شینوار ولسوالۍ قومي مشران دي د دوی نظر به دې په تړاو باندې واورو او همدارنګه د دوی ملاتړ څه دی سلامونه ستړی مه شي وعلیکم السلام وروره ښه یاستې طبیعتونه ښه دي مننه لیدونکو ته یې ځان وروپېژنه زما نوم ملک اختیارګل دی د غني خیلو د شینوار ولسوالۍ یو قومي مشر په صفت باندې خوشحاله اوسېږي د ټولو افغانانو مینه د وطن سره همدارنګه د خپلو امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې دومره خلک راوتلي دي د دې په اړه باندې ستاسو نظر او مهرباني زموږ نظر خو دا دی چې دغه زموږ په وطن باندې چې دا کوم یرغل شوی دی دا موږ سره ډېر سخت ظلم وشو او زموږ د ټولو افغانانو یو کور دی یو ټاټوبی دی او د دې په باره کې موږ راوتلي یو چې موږ د دوی څخه د خپل ظلم پښتنه وکړو او موږ سره سخت ظلم وشو او موږ غواړو دا ولسونه زموږ انداسې وګورئ دا ټول ولس په یو اتفاق نه پکې پښتون شته او نه پارسیبان مکمل ټول په یو اتفاق راوتلي او د دې غچ پښتنه به انشاءالله که د پاکستان د حکومت نه نظام نه که د شینوار ولسوالۍ معلومات راکړئ چې د هغې ځای څخه څومره خلک بل ته راغلي یاره انشاءالله زما په نظر باندې د شینوار ولسوالۍ څخه به د زرو نه پورته خلک راغلي مشران او قومي او ولسونو خلک همداسې قطع ټیټ خلک او قومي سپین ږیري به تقریبا 100 1.5 پورې قومي سپین ږیري هغه ټول په یو اتفاق راغلي دي تاسو پاکستان له مطلب کوم پیغام ورکوئ څه ورته وایي که چېرته مطلب بیا ځل دپاره هغوی د تعرض هڅه کوي زموږ د افغانانو ځواب به د هغو په وړاندې باندې څه وي زمونږ ځواب خو دا دی چې دوی د مونږ ته وګوري مونږ چې کوم یو چاره باندې یرغل کړی هغه تاریخ معلوم دی برطانیه نه رانیولې تر روسه او تر امریکا پورې چې څومره راغلي او هغوی ته مونږ خپله ماتې ورکړې ده او هغوی بیا دوباره مونږ ته تابع نه ده راغلي تر اوسه پورې او انشاءالله د پاکستان به هم همدا حالات وي دا ځواب به ورکوو او همداسې به دوی ګوري لکه دا څنګه چې د نورو وکاته برطانیه او ورسره روس او همداسې امریکا او همداسې اوس پاکستان یرغل کړی انشاءالله همداسې ځواب ورکوو لکه د ټول لم چې ورکړی مننه خوشحاله اوسئ کور ودان الله دې ښه آباد لره ژوندی اوسئ خیر اوسئ تاسو نه مننه الله خوشحاله لرئ عزتمن اوسئ
لیدونکو بل مشر هم ورسره ولاړ دی. سلامونه ستړي مشه مشره. خیر اوسې مننه تم ستاسو ستړي مشه خیر اوسې خوشحاله کور ودان لیدونکو ته یو نوم واخلئ او له کوم ځای څخه راغلي دلته؟ حاجي فرمان ګل شینواری دور بابا ولسوالۍ قومي مشر. مشره کله چې په ټولنه کې مشران مخکې او کشران ورپسې وي نو اتفاق نور ماشاءالله پوخ وي که نه. اوس دلته ډېر زیات مشران تر سترګو کېږي د خپل هېواد د ملاتړ په خاطر باندې. ستاسو نظر او مهرباني. بېشکه دغه مشران او ځوانان چې راوتلي دا د خپلې خاورې په دفاع کې زموږ پلرو او نیکونو د خاورې نه دفاع کړي او دا د همغه پلرونو او نیکونو اولاد دی نو انشاءالله مخکې هم کړي ده او بیا به هم کوو په تش لاس به یې کوو انشاءالله او موږ د خپلې خاورې دفاع کې هر وخت حاضر یو. حاجي صاحب کشران خو به حتما د جنګ میدان ته مردانګي په اصطلاح قرباني به هم ورکوي که ضرورت شي تاسو په دغه عمر کې سنګر ته ځئ؟ الحمدلله مونږ خو بیا هم دغه ورته چې برابر یو زمونږ هغه چا چې پښې نشته دی او معیوب دي هغه خلک هم دې ته تیار دي چې پاکستان فوجي رژیم سره هر رقم قربانۍ ته ځان ورکړه. په اوس وخت کې د افغان ولس اتفاق یووالی څومره دی؟ الحمدلله افغانان چې څومره دي که تاجک دی که ازبک دی که هزاره دی که پښتون دی ټول یو افغان دی او د خپلې خاورې نه په یو اتفاق باندې دفاع کوو کړې ده او بیا به هم کوي انشاءالله. یعنې له دې معلومیږي چې موږ افغانان هر وخت دپاره د خپل هېواد دفاع په مېړانې سره کوو. کړي هم ده او بیا به هم کوو هر وخت هم دیو. مننه کور ودان خدای دې اجر درکړي. ژوندي اوسېږئ. ته راشه مشره کنه مشره راشه ته راشه دوه خبرې ته مو که دا ملګري اشاره راته کوي. سلام علیکم. سلام علیکم. عیشه څنګه د شینوارو قومي مشر یم او د شینوارو ولسوالۍ نو مونږ چې دا نن راوتلي یو مونږ د پاکستان چې کوم یرغل په افغانستان کړی دا غیر قانوني ګڼو ځکه چې پاکستان زمونږ سره ګاونډي هېواد دی او پاکستان د خراسان په نامه دی دوه باچایګانې اوس هم لري یو خراسان یو پاکستان د پنجاب پاکستان د جلم نه پورته دا چې کوم دی که نه خراسان دی دا 13 کامه پیل دی زموږ سره میشت دی دا ملکیت لري پاکستان زموږ سره ملکیت نه لري چې دا کوم تیری یې کړی راکې وتلی یا لیودلي پښتانه دا ټول یې غیر قانوني ایستلي او غیر قانوني جنګ که دا د جنګ چې روان دی دا په قانون کې ټولو نړیوالو نه دا غوښتنه چې ولې دا جنګ وشي ولې ولسونه او قومونه ولسونه او دا قبایلي خلک او دا ټول پښتانه او مسلمانان ولې تباه شي خو دا مسلمانان ټولو دغه قبایل کې کفري وعدو خاف کړی وای دا جنګ غیر قانوني غوښتنه یې تر کړې وای. زمونږ دغه اتفاق دا د افغانستان شرعي قانون اتفاق دی. افغانستان ټول مونږ یو اتفاق یو او مونږ مطلقاً ملت او ملکیت خاورې ساتنې ته تیار وو. من الله ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ. شروع کا لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ. تاسو ګورئ چې ټول ځوانان په جذبه کې دي او دلته راوتلي د خپل هېواد د دفاع په خاطر باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیدونکو د نوم واخلم. نوم محمد بصیر او بس موږ راغلو د عبدالوکیل علیلي سي څخه او دلته مظاهره ده د پاکستان په خلاف او موږ راغلو جهاد ته. جهاد ته راغلی ښه نو خپل دریځ په اصطلاح د افغان ولس دریځ که نه که تاسو پنجابیانو ته مطلب وړاندې کړئ مهرباني. پنجاب ته دا حواس دی پوه شئ چې موږ سره باید ځان ونه وخي. موږ سره مهم دا ده چې باید موږ پاکستان ونیسو تر اټکه پورې زموږ ځای دی او بس زموږ همدغه قبول دی. تر اټکه پورې مطلب هېواد چې نیسي که نه حتما د هغې دپاره اتفاق او یووالی پکار دی. هو ټول اتفاق دی ګوره ټول په اتفاق دی راغلي دي که نه استاده موږ سره پوه شئ ټول متقاعد دي هغه استادان دي معلمین دي مدیرین دي دا موږ سره راغلي دي. مطلب دا چې دلته که وړوکی که ماشوم دی او که غټ دی او که زلمی دی او که سپین ږیری تاسو غون ګورئ چې دلته راوتلي دي ټول راجګ شوي دي پوه شئ دا ټول راجګ شوي دي دې د هر طرف پوه شئ استاده چې دا ټول وینو جذبه ده د ټولو او ټول ورته زړه ډک دی. ډېره مننه خوشحاله اوسئ. کور دی نعرې تکبیر. نوم دې وخت لیدونکو ته. نوم مې نورالله خان د قصبي اوسېدونکی جلال آباد. څه کار کوئ؟ ګلکار یم. ګلکار یې. څنګه راوتلی نن؟ راووتلو د پاکستان د غریزو کړیو په خاطر باندې چې په افغانستان باندې بمبارونه کې په دې خاطر باندې راووتلو جلوس وباسو او د ملګرو ملتونو زمونږ غم وخوري چې راشي او زمونږ غم وخوري د پاکستان په بمبارونه کې چې دا قرار کې صلح وکړي. پاکستان په بازاریو باندې قرارېږي
نه په زارې باندې هم نه کېږي. دا مغرضې کړۍ دی، هم د پاکستان د عوامو دشمن دی، هم د افغانستان د عوامو دشمن دی. نو ملګرو ملتونو سره دا پکار دی چې زموږ په منځ کې صلح او تفاهم راولي، او که نه نو دا عوام راجګ شوی دی د افغانستان، حتما به یو جنجال او لانجې ته سره رسېږي. صحیح. یعنې دلته چې دی هر افغان د خپل د هېواد ساتنې دپاره یو عسکر دی. هر یو د خپل د هېواد دپاره یو عسکر دی. هر سړي خپل کار روزګار پرېښی په همدې خاطر باندې چې راشي دلته وروره خپل دغه اظهار وکړي، د خپل د وطن خپل د حکومت سره د مینې اظهار وکړي، او پاکستان باندې دغسې دغه وکړي، تظاهرات وکړي چې وروره دوی خپل دا بمباري منې کړي او بند یې کړي. که اوس چېرته ته وویل شي چې مطلب د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ مطلب سرحد ته ځو یا مطلب سنګر ته ځو ځئ؟ دا اوس چې پیله موږ دلته راغلي یو، دلته ولاړ یو، په همدې خاطر ولاړ یو که موږ ته هم وروشي همدا اوس حرکت کوو، خامخا حرکت کوو. دا خو زموږ وطن دی، موږ خو دې سره مینه لرو، خپل حکومتي چارواکو سره مینه لرو، په همدې خاطر باندې راوتي یو. مننه، ډېره مننه. لیدونکو دلته چې هر څوک راغلی د خپل هېوادوالو سره مطلب یا دی خو ودرېږه، دی خو خلاص ودرېږه. څنګه ستړی مه شې؟ خیر اوسې، مننه کوله ده. مننه. نوم دې څه دی؟ نورالله. دا بشکه دې څنګه راخیستې؟ دا د اسلامي انتخابي نښه ده. نه لکه څنګه انتخابي نښه ده؟ دې کې بارود دی، په پاکستان مې ورخوش کوو. یعنې مطلب پاکستان ته وایي چې دې بشکې ټینګې نه او ټینګې نه دي، د بشکې ټینګې نه دي. بسم الله الرحمن الرحیم. مرګ په ګلخانانو څوک یې نه مني، نه منو ولا مولای صاحب څوک به ولي، ګلخانان به ولي. صحیح خبرې وکړه. نوم دې لیدونکو ته واخله. نوم دې څه دی؟ نوم مې احسان الله د ولایت د لغمان ولایت نه یم. یوه دې بشکه لاس کې راخیستې په دې باندې؟ دغه بوشکه چې د پاکستان والو ګلخانان ته یو شپر ده، په دې شپر باندې خپله پوه شي چې دغه شی دی، مرګ هم دغه دی. دا یو بوشکه ده، دا خپله پوه شه وان لاله دغسې خالي ونیسه په سره دې خوا ده د خېله بچي نه سوری د هغې د سوری غټ ده کمه کړه. بېادبي مه کوئ. ښه د اسخان له غږ شي خبرو ته وانا قابل ما شو بلې وانا کته دې ستکل. ښه ته دغه ته پاکستان ته پیغام څه ورکړه، څه ورته وایي؟ پاکستان ته وایم چې موږ افغانان نه لرو، قسم به خدای نن دم خرابو سبا دم خرابو، دې کارونه تېر شه، خپل مونږ ودس کوه، موږ سره ځان مه وهه ګوره، قسم به خدای خرابېږي. دا خراب نه شوي دې تا کوو دی. مطلب په دفاع کې ورته د خپل امنیتي ځواکونو ته مطلب څنګه به څنګه ورسره ولاړ یو؟ او انشاءالله تر مرګ څخه اخر سلګو پورې ورسره ولاړ یم. همزه ولاړم، تاسو به ولاړستئ که نه؟ مننه مننه. عجیب جواب لغمانیانو. لوی سړی شه. بیا هم ښه راغلاست لیدونکو. یو بل ځوان هم سره ولاړ دی چې نن ښار ته راوتلی دی د خپلو امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. لیدونکو ته یې نوم واخله. زما نوم الهام تلاش دی او د ننګرهار له لیسې څخه یو تن زده کوونکی یم چې په 11مې هې ټولګي زده کوونکی یم، او فلحال راغلی یم. دلته مظاهره ده، پاکستان ترفګر په افغانستان باندې بریدونه کوي او بار بار بریدونه کوي. که هغوی چېرته اټوم بم لري، موږ هم ولس لرو، خلک لرو، او انشاءالله دفاع به کوو ځنې د خپل هېواد څخه به دفاع کوو. دا اوس هم موږ دلته راغلي یو په دې خاطر که چېرته موږ ته وویل شي چې ډیورنډ ته ځو، ډایرکټ موږ اماده یو ټول لاړ شو، او دا ټول شاګردان دي. حتی موږ د افغانستان شاګردان هم راغلي دي او جګړې ته تیار دي چې د پاکستان په خلاف جګړه وکړي. ته خو اوس پورې وړوکی ماشوم او جګړې ته ځي. خو مجبوره یو، موږ ډېر مجبوره یو، ځکه چې موږ اوس په درس کې وو، خپل درسونه هم پرېښي دلته راغلي وو، خلکو سره ولاړ وو، خپل ولس سره ولاړ وو. که موږ ډېر کمزوري یم، خو زموږ سره ولس ولاړ دی، موږ سره خلک ولاړ دي، او انشاءالله موږ اسلامي امارت ته ډاډ ورکوو چې ټول د افغانستان ولس در سره ولاړ دی، او انشاءالله جنګ ته آماده یو، هر څه ته آماده یو. هغو له څه پیغام ورکوې؟ زه هغوی ته پیغام ورکوم، د افغانستان ولس ته پیغام ورکوم، طالبانو ته پیغام ورکوم چې موږ ټول تاسو سره ولاړ یو انشاءالله. که موږ ته همدا اوس هم وویل شي، بار بار زه دا خبر تکراروم چې موږ تاسو سره ډیورنډ ته ځو، هر ځای ته ځو، موږ تاسو سره آماده یو. که هغوی ایټم بم لري، موږ هر څه لرو انشاءالله، او پوښتنه به وکړو. نن چې دا ولس راوتلی د خپلو ځواکونو د هغه دپاره ملاتړ دپاره څنګه ارزوي؟ دا په دې خاطر راوتلی چې د خپل حق غوښتنه وکړي. ټول راغلي په دې خاطر باندې چې خپل حق غوښتنه وکړي، او د ټول ولس راوتلی، حتی ټول شاګردان دي، زده کوونکي دي، تاسو خپله ګورئ ټول سپینې جامې دي او راغلي د خپل وطن دفاع په خاطر باندې. او دا اوس مظاهره ده، او مظاهرې نه غیر که چېرته وویل شي چې هلته ځو، ټول روان دي او تللی شي. مننه. خیر.
د پامیر هنداري قدرمندو لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځ دا پروګرام تاسو کتلی اوسیږي افغان ولس او همدارنګه په دغه ولس کې چې څومره خلک اوسېږي که د هر ژبې که د هر مذهب خاوندان دي نو د ګران هېواد افغانستان د دفاع لپاره حاضر دي. دلته چې دا کوم خلک راټول شوي وو د خپل ملي امنیتي ځواکونو د دفاع د خپل ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په خاطر باندې او همدارنګه د غندنې په موخه باندې نو خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا پروژې سراج الدین پژواک او همدارنګه د کیمرې برخه کې زلمی زل صاحب منطقه کوي ښې چارې ښه وخت دی او آباد افغانستان په هیله د الله په امان.